درنو هیوادوالو تاسو خبر یاستئ چې یعنی رسنیو کې په تېره اریانا تلویزیون راډیو دوی وغوښتل چې د ګران محبوب ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ مناظره پیل کړي. زما په نظر بلکې اکثریت په سلو کې به باور لرم چې 90% خلک به زما سره دا باوري وي چې دا ډیره بده خبره ده چې ډاکټر عبدالله او د اشرف غني ترمنځ مقایسه کول دا غلط کار دی، ځکه ولسمشر غني هغه څوک دی چې په نړۍ کې دویم مفکر دی. ولسمشر غني هغه څوک دی چې د زغم سیاست لري. ولسمشر غني په عقلانیت باندې باور لري. ولسمشر غني په خپل دور کې په کارونو مصروف دی. هغه په ورځ کې په تر شپې ناوخته پورې کار کوي. او ډاکټر عبدالله خو بس یوازې هغه مجاهدینو وخت د سترګو ډاکټر و چې چا به سترګو کې خاورې ورتویې شوې، خاورې به پاکول یې هغه ډاکټر نه به ورته ویلې. او نو دغه ډېر غلط کار دی. حد اقل ځوان نسل افغان ولسه سیاسي شعور باندې ځان سنبال کا، په عقلانیت ته رجوع وکړه. دا خو مقایسه کول کفر دی، دا خو یعنی ظلم دی. ولسمشر غني وګوره او ډاکټر عبدالله وګوره. ډاکټر عبدالله تمام ورځ په سلمانۍ کې خپل ځان په صفا کولو باندې، په نیټایو په دریشۍ باندې وخت تېروي. ولسمشر غني چې دی هغه د دې وطن د یوې ثانیې لپاره هم دی کوشش کوي چې څنګه کولی شي د خپل کورني او بهرني سیاست لپاره یوه داسې لاره پیدا کړي څنګه کولی شي د خپل لوی افغانستان د بدبختیو نه وژغوري، د خودکفایۍ خواته بوځي او د پردیو له محتاجۍ څخه خلاص کړي. ولسمشر غني یوازینی کس ده چې د ده په دور کې د ښځینه انسان لپاره اصلا د انسانیت لپاره یوه لاره پیدا شوله. ولسمشر غني هغه څوک ده چې ځوان نسل ته یې په اداره کې ځای پیدا کړو. ولسمشر غني هغه څوک ده چې د تنظیمي جګړو د هغو دړمارانو ډوزمارانو هغه غلو ډاکوماران چې د بیت المال په بودیجه باندې خېټه اچولې وه هغه یې د دې صحنې نه لرې کړل. ولسمشر غني هغه څوک ده چې پنجاب ته په اقتصادي لحاظه ماتې ورکړه، منځنۍ اسیا کې لاره ورباندې بنده کړه. ولسمشر غني هغه څوک ده چې د کوزي پښتونخوا د خلکو د ویښتیا ستره چیغه یې رامنځته کړه. ولسمشر غني هغه څوک دی چې اصلا امریکا یې دې ته متوجه کړه چې په دې وطن کې لویه کتله لویه هستي چې څوک پراته دي د هغوی د وژنې نه لاس واخلي، بلکې د افغان وژنې د پای ته رسولو لپاره د یو نوي میتود طرحې او ستراتیژۍ له مخې هغه راغلل. هغه طرحه لري، برنامه لري. راځئ د هغه د منشور د تحول او دوام د منشور هغه پاتې برخې ملاتړ وکړو. غني موږ په قوارې باندې موږ مین نه یو، بلکې د غني په عقلاني باور مین یو، د غني په هغه برنامه مین یو، د غني په تحول او دوام په منشور مین یو. موږ زه د یو ځوان په حیث د یو افغان ځوان یو قدر په حیث ولسمشر غني سره عقلي باور لرم. او موږ تاسو ټول ځوانانو چې د خوښېږي په دې خوښېږي چې ولسمشر غني د دې وطن لپاره یوه عاقلانه نسخه لري. نو دا خو ډېره غلط خبره ده چې موږ تاسې ډاکټر عبدالله سره مقایسه کوو. ډاکټر عبدالله د شمال لنډغر دی، هغه د دمبورې والا دی، هغه د دوستمو دغه لنډغران سره راټول شوي دي، هغوی دمبورې والا د دمه ورځ هلکان ګډوي. دا مسله ولسمشر غني خو یو پوه انسان دی، هغه مشر دی، هغه د جرګې سړی دی، هغه د مرکې سړی دی. هغه په دې وطن کې څومره وینا چې په ولسمشر غني په سټیج په سر سیاسي وینا کوي، زه باور لرم چې په نړۍ کې به داسې ولسمشر نه وي یا په دې سیمه کې به داسې ولسمشر نه وي چې د ولسمشر غني غوندې یوه داسې هر اړخیزه وینا وکړي. نو زما هیله دا ده ځوان نسل باندې چې راتلونکي کې د ده د رایې لپاره د کمپاینونه چې دي په درس کې روان شي، د هغوی لپاره ښځې نه ځوان نسل سپین ږیري او زاړه میندې خویندې ټول په ګډه باید که افغان مهاجرین دي که بهر کې دي ټول باید په ګډه د کمپاین لپاره راوځو. حد اقل که نور نشي کولی خو ولې د غني د ملاتړ لپاره باید موږ ټول په انتخاباتو کې برخه واخلو. ډېره مننه. آباد دې وي لوی افغانستان.